سلامونه ګرانو کتونکو، امید ده چې ښه به یې، د ښې ورځې په امید به یې، ځکه چې په امید باندې دنیا قایمه ده. مسلې چې دي هغه حل کیږي نه، مشکلات، پیچیدګیانې، عدالتي فیصلې، د اګزیکټیو په معاملاتو کې د عدالت مداخلت، بیا د عمران خان صاحب مسلسل مزاحمت، اگر چې څومره کارډز د هغې سره و هغه ختم کړي دي، هر حربه استعمال کړې ده، یو ځل بیا یې دا خدشه ظاهره کړې ده، الزام یې لګولی دی چې د هغه د مرګ تابع شوې ده، تیاری شوې ده، سازش شوی دی. او دا خبره صرف یوازې هغې نه ده کړې، د هغه چې څومره حامیان دي په سوشل میډیا باندې، یا د شبلی فراز غوندې سنجیده خلک، یا د بابا روان غوندې خلک، هغې هم په نېشنل او انټرنیشنل میډیا، په سوشل میډیا باندې دا الزام لګوي چې د عمران خان صاحب خدا نخواسته د هغه د مرګ یا د قتل چې دی یو سازش تیار شوی دی. او هم دغه ایشو چې ده هغه انټرنیشنل میډیا، خاص کر انډین میډیا چې ده هغه ډېره زیاته هایلایټ کوي. څنګه چې انډین میډیا لګیا ده او هغه دا تاثر ورکوي چې د پی ټي ایم، د پی ټي آی او د ټي ټي پي چې کوم مزاحمت روان دی، د هغې په نتیجه کې انډین میډیا ډېر په تکرار سره دا خبره کوي چې پاکستان چې دی هغه ماتېدو طرف ته روان دی. دغه رنګې د یو بل ګریټ ګیم چې دی، د یو بل کوډ وار ان ادر کوډ وار چې دی، د هغې د پلانینګ خبرې هم کېږي، او په هغه پس منظر کې بیا دا خبره هم کېږي چې کېدای شي چې پاکستان کې جمهوري نظام چې کوم دی دا بیا راغونډ کړی شي، او یا د ټکنوکریټو د 2 کالو دپاره د ایمرجنسي په نوم باندې، د معاشي ایمرجنسي په نوم باندې یو نوی حکومت جوړ شي یا مرچله ولګي. دا ټول امکانات ځکه موجود دي چې حالت چې دي هغه د قابونه بهر دي، او زمونږ سیاستدانان چې دي بوجوه هغوی د دغه مسایلو د حل لپاره چې دي خو یا عملي ګامونه چې دي هغه اوچت نه کړه، یا هغه سنجیده نه دي پکې. بهرحال دغه الزام ډېر غټ دی د عمران خان صاحب. خو بل طرف ته پرون چې هغه کومه بیان کړی دی، بلکې تقریر یې کړی دی، د روزانه په بنیاد باندې هغه تقریر کوي، په هغې کې هغه د نوي آرمي چیف طرف ته د دوستۍ د لاس غځولو عملي کوشش کړی دی. حالانکه 2 ورځې مخکې هغه دا خبره کړې وه چې نیا آرمی چیف آصف منیر صاحب مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہیں. خو نن یې ویلي دي چې یاره زه د پرون یې بیا دا ویلي دي چې د ملک د مسلو دپاره زه हर किसी को हाथ मिलाने को तैयार हूँ, पाकिस्तान के मसाइल नाकाबिल इस्लाह हो चुके हैं. خو بیا یې پکې هغه خبره کړې ده چې تمام مسایل کا حل نئے الیکشن کا انعقاد ہے. خو د نوي الیکشن د انعقاد سره هغه دا خبره هم کوي چې دې ځل به زه حل حکومت لمه، تاسو ته به یاد شي چې ما ته 1/3 میجارټي چې ده 2/3 اکثریت چې دی هغه راته میلاو شي. د خیبر پښتونخوا او د پنجاب د الیکشن په باره کې چې عدالتونو کومې مبهم فیصلې ورکړې، بیا د سپریم کورټ د فیصلې نه بعد د دواړو ګورنرانو چې کوم موقف راغی، د فیډرل ګورنمنټ چې کوم موقف راغلی، د هغې نه مخکې چې څومره ادارې دي، که هغه وزارت دفاع دی، که وزارت خزانه دی، او که زمونږ پولیس دي، یا زمونږ اف سی دي، زمونږ آرمي برای راسه په دغه موجوده حالاتو کې سکیورټي چې کوم حالات دي، په دې کې د معاشي او انتظامی او حفاظتي اقدامات چې دي د هغې نه د معذرت اظهار کړی دی. دې پوره صورتحال کې بیا یو بله فیصله راغله د پېښور های کورټ او کوم په 40 حلقو باندې د قومي اسمبلۍ چې ضمني الیکشن کېدو هغه هم پوسټپون کړی دی، ملتوي کړی دی. هغه به اوس نه کېږي په 14 مارچ باندې یا په 26 مارچ باندې، دغې کې زه خطا کېږم، د هغې انعقاد کېدو. عجیبه کنفیوژن دی، نه سیاسي پارټیانې پوهېږي، نه ایگزیکټیوز پوهېږي، نه چې دي عدالتي چې کوم زمونږ حکام دي هغه دغه مسلو د پیچیدګۍ نه یا د خپل متنازعه کردار په باره کې چې کومې د هغې خبرې کېږي د هغې نه لا تعلقه دي. هر سړی لګیا دی په خپله لار باندې روان دی. په خیبر پښتونخوا کې نګران حکومت چې دی هغه عملا موږ ته په نظر باندې نه راځي، په هغې تنقید هم روان دی د هغه په وزیرانو باندې. عجیبه خبره دا ده چې د دغه تنقید باوجود تېره ورځ یو 4 وزیران او مشیران یا معاونین چې دي هغه نور برتي کړه، دې ته خو موږ برتي ویلی شو، او په هغې کې د هغې نه بعد تقریبا د کابینې تعداد ورسېدو 1100 ته.
ویل کېږي دا چې 2-3 کسان نور پکې ومو انجکټ کوي پکې. بیا د دغه وزیرانو یا د دې کابینې د موجوده حالاتو په حواله باندې څه واضح پالیسي چې دا هغه موږ ته په نظر باندې نه راځي، اگر چې د آئین مطابقه د دوی منډیټ چې دی هغه د نوي انتخاباتو انعقاد کول دی، خو دا به الو کېږي چې الیکشن کمیشن، فیډرل ګورنمنټ او تمام پولیټیکل پارټیانې چې دي هغه په یو پیج باندې راشي. د هغې نه بعد به بیا د صوبایي حکومت د نګران حکومت کارکردګي یا د هغې ذمهواري چې دغه به شروع کېږي. دغه نقطه باندې ځان پوه کول غواړي. بل طرف ته که موږ وګورو نو دلته کې په خیبر پښتونخوا کې بعضې نورو علاقو کې چې دي د اوومې ډیجیټل مردم شمارۍ آغاز شوی دی. د دې نه مخکې هم په یو سیشن کې موږ دا خبره کړې وه چې دا ډېره ضروري ده. د مردم شماري دا فیصله د هغه وخت ده چې کله په پنجاب کې هم د تحریک انصاف حکومت او په خیبر پښتونخوا کې هم او د نوې مردم شمارۍ په بنیاد باندې د حلقه بندو او د الیکشن کولو مطالبه چې ده د دې له ټولو نه غټ اواز چې و، غټ حمایت چې و، هغه د عمران خان صاحب او دغه د پارټۍ له طرفه راغلی و. د طریقه کار مطابق یو میاشت په دا پروسس چلیږي، 3-4 ورځې مخکې هغه شروع شوی دی. په ذاتي طور د دې صوبې د یو خیرخواه په حیثیت باندې زما ټولو پښتنو ته دا درخواست دی که هغه د ملک په هر حصه کې دي، خاص کر په قبایلي اضلاع کې چې په دغه مردم شمارۍ کې حصه والي. کار ډېر اسان هم دی، ډیجیټل سیستم باندې هم هغه خپل ووټ چې کوم دی یا خپل نوم چې کوم دی، خپل فیملی د هغې اندراج کولی شي، او چې کوم ټیمز دي نو د هغې سره هم خپل اندراج چې دی کولی شي. د دې سره به زموږ د صوبې نه صرف دا چې د آبادۍ په تناسب کې اضافه وشي، بلکې د هغه تناسب په بنیاد باندې به بیا زموږ په NFC کې او په نور چې کوم متعلقه فورمز دي د صوبو او د وفاق په منځ کې د اختیاراتو او د مالي وسایلو د هغې تقسیم یا فارموله چې کوم ده هغه به هم فاینل کېږي. نو دا ډېره ذمهواره مرحله ده، په دې کې پکار ده چې موږ یې سبق ووهلو. خو راځمه بیا هغه خبرې ده چې د طریقه کار مطابق یو میاشت په دا پروسس چلیږي. د یو میاشت نه بعد به بیا د دې فایلینګ به کېږي. د هغې نه بعد به د دې په یو میاشت کې تقریبا چې دی رپورټ مخې ته راځي. د هغې په بنیاد باندې به بیا الیکشن کمیشن چې دی نو هغې ته به ډیټیلز وي. د مثال په طور لا د وزیرستان یوه حلقه ده یا دغه یوه حلقه ده د باجوړ یا د مومنه، هغه دوه پکار دي د پاکستان د نور فریم ورک یا د کرایټیریا په مقابله کې. خو که هلته کې یوه ده نو بیا کو پولیټیکل پارټیان اسټانس والي، الیکشن کمیشن په هغه باندې یو موقف والي، نو هغه حلقې دوه کېدی شي. په دې کې به زموږ نمایندګي چې کوم ده، زموږ حصه چې کوم ده هغه به زیاته شي. خو په دغه پروسس کې به کم از کم 2-2.5 میاشتې پکې لګي. بیا زموږ د پولیس چې کوم بریفینګ ورکړی شوی دی په هغې کې دا وایي چې که موږ په نارمل حالاتو کې، اوس خو اب نارمل حالات د سیکیورټي سچویشن په خیبر پښتونخوا کې بیګا هم په کولاچۍ کې په ډی خان کې په پولیس باندې حمله شوې ده. په مارچ په میاشت کې په هغې موږ ویلاګ کړی. د فروری په میاشت کې تقریبا یو کم 13 حملې شوي دي. په هغې کې 15 کسان چې کوم دي چې زیاته فورسز خلک دي په خیبر پښتونخوا کې هغه وژلی شوي دي. بل طرف ته فورسز چې کوم دي نو هغې هم په 14 ضلعو کې چې دي نو حملې کړي دي یا کاروایانې کړي دي. د هغې په نتیجه کې 40 نه زیات خلک چې کوم دي هغه وژلی شوي دي. پکې حملې جاري دي بغیر د څه توقف نه، بغیر د څه وقفې نه. خو په نارمل حالاتو کې هم KP پولیس چې کوم دی هغې ویلي چې موږ ته که موږ الیکشن کوو نو موږ ته تقریبا د 50,000 اهلکارو د کمۍ سامنا له هغه چې دی موږ د هغه مسلې سره ښکار یو. بیا غټه خبره دا ده چې پولیټیکل یا اخلاقي طور لا په یو داسې صوبه کې یا په یو داسې اسمبلۍ دپاره الیکشن ولې وشي چې په هغې کې هېڅ بحران نه و، هېڅ مسله نه وه. هم د دغه عمران خان صاحب دلته کې 2/3 اکثریتو اپوزیشن د عملا د نش برابرو دلته کې چې کوم دي هغې د اختیاراتو چې کوم استعمال کړی دی د هغې د خیبر پښتونخوا یا د پاکستان په تاریخ کې چې د مثال نه دغه کېږي. هغې چا ته جواب دی نه و. د کرپشن دنیا سکینډل چې کوم دي هغه را روان دي، نیب ته وایي فالونه راغلي دي. نو په دغه صورتحال کې خلک چې کوم دي هغه هم تیار نه دي، کنوینس نه دي. ایون د تحریک انصاف او کارکنان او کینډیډیټس چې کوم متوقع دي چې موږ به الیکشن ته ځو نو موږ به هلته کې څه وایو. د سکیورټي معامله خو چې دا خو ډېره زیاته سنګینه ده. بل طرف ته که موږ وګورو نو د نګران حکومت ډېر وزیران چې کوم دي ګرانو کتونکو هغه په نجي محفلونو کې، بلکې بعضې انټرویوګانو کې ډېرې وزیرانو چې دي هغه دا خبره کړې هم ده چې بیوروکراسي
یا گورنر هاوس یا د جی وای چې کوم هولډ دی هغې موږ ته یا اختیارات نه راکوي یا زمونږ چې دی نو مسلې نه حل کوي یا زموږ چې کوم منډیټ دی یا کوم ډومین دی د هغې چې دی نو احترام نه کوي. زما د اطلاع مطابق 3-4 وزیران چې کوم دي چې د مختلفو پارټو سره تعلق دی هغې خپل قیادت د دې نه خبر کړی چې که زموږ سره دا رویه وي نو موږ استعفاګانې ورکوو. یو کشیدګي چې د هغه په خپل ځای باندې موجود ده د باوجود د دې چې د ډے ټو ډے افیر چلول چې کوم دي هغه هم د دغه صوبایي حکومت په منډیټ کې او په ډومین کې راځي. دا صرف د الیکشن دپاره نه دی ځکه چې صوبه خو به هم چلول غواړي پکې. دغه ټول معاملات چې کوم دي هغه په خپل ځای باندې خو یوه خبره چې ده هغه ډېره واضحه ده او هغه دا ده چې او هغه یو قسم بریکینګ نیوز هم دی چې 13 ورځه یو میټینګ شوی و که ستاسو یاد دي د آرمي چیف عاصم منیر صاحب او د شهباز شریف صاحب او کوم چې باخبره خلک دی قابل اعتماد باخبره حلقې دي هغې دا دعوه کړې ده چې په هغې کې عاصم منیر صاحب د پی ډي ایم او د اتحادیانو د حکومت په مجموعي کارکردګۍ چې دی په هغې باندې سوالونه راوچت کړي دي او د عدم اعتماد اظهار کړی. بیا به تاسو نوټ کړي تاسو ته به رایاد شي چې د هغې په دویمه ورځ باندې شهباز شریف او د مولانا عبدالرحمن صاحب او د زرداري صاحب یو میټینګ هم وشو. کوم چې باخبره خلک دی هغې دا خبره کوي چې پلان سی چې کوم دی چې هغې کې به د پوره سیسټم چې کوم دی یو ځل بیا د بدقسمتۍ نه وایند اپ کېږي د دې تجرباتو او چیلنجز په تناظر کې هغه چې دی هغه هم انډر ډسکشن دی او کوم چې د اسټبلیشمنټ اعلی خلک دي با اختیاره خلک دي هغه په هغې باندې سوچ کوي. دا یو غټ امتحان دی خاص کر د سکیورټي د معاملو په تناظر کې د معاشي بدحالۍ په تناظر کې د معاشي اکانومي چې کوم دغه چې کوم حالت ته روانه ده د ډیپارټ خبرې چې دي هغه یو ځل بیا روانې دي د سکیورټي د خارجه پالیسۍ چې کوم معاملات دي هغه ټیک نه دي روانه پلان سی چې کوم دی په هغې باندې هم هغه روان دی. پکار دا ده چې زمونږ ولس چې کوم دی هغه د دغه هر څه نه خبر وي او د هغې سره سره بیا ضرورت د دې خبرې دی چې زمونږ سیاسي قیادت ته د هم د دغه مسلو او د خپلو ناکامو ادراک وي. ډېره مننه.